بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي کله چې یو څوک واده کوي نو په دا لومړۍ شپه چې خاوند او میرمن سره یو ځای کیږي، د دغه شپې آداب څه دي؟ د اسلام هدایات او شرعي طریقه څه ده چې خاوند باید د خپلې میرمنې سره یو ځای سي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په څو خبرو باندې ځان پوه کول پکار دي. اوله خبره دا ده چې نکاح کول دا یو سنت عمل دی. نکاح چې یو څوک کوي، د نکاح څخه مقصود یوازې خپل جنسي غرائز او شهوت پر کول مقصود نه دی، بلکې نکاح چې یو څوک کوي، واده چې یو څوک کوي، په دې کې ډېرې ګټې دي. اوله ګټه دا ده چې یو څوک په صحیح نیت باندې نکاح وکړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو احترام یې وکړي، خپله د عمل په خپل ځان کې یو سنت دی، ثواب لري. دوهم دا چې کله یو څوک نکاح وکړي، د نکاح کولو وروسته الله جل جلاله دته اولادونه ورکړي. دغه اولادونه دا د یو خیر باقی نهالان ایښودل دي. دغه اولادونه چې دی صحیح تربیت وکړي، لویان سي او دین ورزده کړي، لمنځونه کوي، خیراتونه کوي، زکاتونه ورکوي، حاجونه کوي، نور نیک اعمال کوي. دا هر څه اعمال چې د ورزده کړي دي، د ده له برکته سبب دی جوړ سوی دی. په ټولو کې د ده ثواب شریک دی. د آخرت دپاره د یو غټې توشې، د یو غټې خزانې لاسته راوړل دي. او همدا ډول دغه ښځه چې د ده کور ته راودیږي، په دې باندې چې دی کم مصرف کوي، خوراک ورکوي، جامه ورکوي، لباس ورکوي، دا ټوله صدقه ده. بیا چې اولادونه پیدا سي، رالویانیږي، دی چې کم مصرف ورباندې کوي، دا ټوله صدقه ده. بله خبره لا ده چې کله دغه اولادونه د ده پیدا کیږي او لویانیږي، دا د ژوند په آخر کې د ده سره همکاران جوړیږي، کومکیان جوړیږي. د ده میرمن هغه د ده سره د ژوند په چارو کې کومکی جوړیږي. همدا ډول د ښځې دپاره هم په دې کې ثوابونه دي. د هغه ثوابونو څخه یو ثواب دا چې دا ښځه کله دې کور ته راواده سي، بچان زیږوي، په دې اولادونو کې د دې هم هغه اندازه ګټې دي لکه څرنګه چې د خاوند ګټې دي. او همدا ډول دا ښځه چې په دې کور کې چوکیداره وي او د دې خاوند د مال ساتندویه وي، الله جل جلاله پر دې باندې ثواب ورکوي. دا چې د دې کور خدمت کوي، دا چې د خاوند کالي مینځي، دا چې د دې کور صفایي کوي، دا چې د دې کور اشپزي کوي، دا چې د دې اولادو تربیت کوي، دا ټول الله عز وجل په عبادت ور حسابي چې دا یې په پاک نیت باندې وکړي. نو دا چې دومرې ګټې پکښې دي، دا جنسي غرائز پوره کول، دا شهوت پوره کول، دا یو جز دی. خو بیا هم دا د انسان ضرورت دی چې د ناروا او زنا څخه په یو شرعي طریقه باندې راګرځي. نو لہذا د خاوند دپاره هم ډېر مسؤلیتونه دي، د ښځې دپاره هم ډېر مسؤلیتونه دي. اول مسؤلیت دا دی چې نکاح وسوه، دا ښځه چې د نکاح موافقه کوي، خاوند چې د نکاح غوښتنه کوي، اول به نیت پاک وي. دوهم دا چې کله خاوند او میرمن سره یو ځای کیږي، د دواړو به صداقت وي په خپل منځ کې. خاوند به ښځې ته رښتینی وي، صادق به وي، خیانت به نه ورسره کوي، او مینه او محبت به ورسره کوي، همکار به یې جوړیږي. ښځه به د خاوند سره صادقه او رښتینې وي. کله چې ښځه د خاوند کور ته راسي، نو په لومړۍ شپه خاوند ته پکار ده او ښځې ته هم پکار ده چې لومړی اودس تازه کړي او 2 رکعاته صلات حاجت لمونځ وکړي، د خیر او د برکت دعا وکړي چې الله عز وجل د دې په منځ کې توافق و یووالی راولي، مینه محبت راولي، او د نیک اولاد د حاصلولو لپاره دعا وکړي. او دوهمه خبره دا چې
په دې شپه باندې چې خاوند او میرمن سره یو ځای کیږي د انسان دپاره لازمه ده چې مخکې بدخوابي ستړیا دا تیره نه کړي، ځکه دا یو داسې حالت دی چې د ژوند د خاوند او د میرمنې د ګډ ژوند افتنا ده. د دغه شپې څخه د خاوند او د میرمنې ترمنځ موافقات، نفرت، محبت دا هر څه راځي. په دې ځای کې د خاوند مسؤلیتونه تر ښځه په دې شپه زیات دي. نو لحاظه خاوند ته پکار ده چې اول ځل چون نارینه الله جل جلاله تر ښځه دلاوره پیدا کړی دي، طبعا و فطرتا په رواني لحاظ باندې د نارینه دلاوري زیاته ده، شرم و حیا د ښځې زیاته ده. نو لحاظه اولین به خاوند د دې ښځې سره د خبرو شروع په السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سره کوي، او بیا به لاس پر تندي پر ویښتانو ایږدي، دا دعا به وایي: اللهم إني أسألك من خيرها ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. دا دعا به ووایي. د دې دعا وروسته به دا خاوند د خپلې میرمنې سره د نرمۍ خبرې کوي. یو خو هغه وجه وه چې ما یاده کړه چې خاوند طبعا په دلاوري کې زیات دی، هغه حیا طبعا د ښځې تر نارینه زیاته ده. دوهمه خبره دا چې خاوند په خپل کور کې دی، د خپلو قریبانو سره دی، هغه ښځې ته ذهن ته دا ورکړي دي چې زه د پلاره څه جلا سوم، د موره څه جلا سوم، د ورونو څه جلا سوم، د خوندو څه جلا سوم، د خپله سرایه څه جلا سوم. دلته یو نابلده کور ته رالم، هر څه ماته نوي دي، خونه راته نوې ده، سرای راته نوی دی، د کور انسانان راته نوي دي. دلته به زما ژوند څنګه وي؟ خاوند فوقیت پر ما باندې لري، هغه به نیکخویه وي، بدخویه به وي، زما سره به سخت ترویه کوي، د دې کور انسانان به ما ته په مینو محبت ګوري، که به سختي را سره کوي. دا تشویشونه د هرې ښځې سره وي. نو لحاظه اولین د خاوند مسؤلیت دا دی چې هغه ښځه په دې پوه کړي چې ستا اصلي دائمي د خواخوږۍ کور همدا دی چې ته اوس ورته راغلې. ستا د پلار کور دائمي ستا نه دی، ستا د ورونو کور دائمي ستا نه دی. دلته ستا آینده د ډوډۍ ذمواري پر دې کور ده، ستا د لباس ذمواري پر دې کور ده، ستا د عفت ساتلو ذمواري پر دې کور ده. زه به ستا خوراکه برابروم، ستا پوشاک به برابروم، ستا د دوا او ستا د عفت ساتلو، ستا د عزت ساتلو، ستا د ضرورياتو، ستا د تکالیفو څخه د مخنیوي دپاره په هر قیمت به زه کار کوم. دلته به ستا اولادونه وي، دا به ستا آینده وي. د دې دپاره چې د دې ښځې زړه پر دې کور باندې کښېني، په تدریج هغه فکرونه، تشویشونه، وسوسې هغه لرې سي، هغه احتمالي نفرت هغه په حقیقي محبت باندې واوړي. دا زموږ په ټولنه کې دا رواج څومره بد دی چې یو څوک واده وکړي، مور و پلار و ورونه ګرده دا ورته وایي وایي په دا اوله شپه یې ښه وبېروه، باره ټول عمر دسه بیریږي. د خاوند او د میرمنې په منځ کې باید دوامداره ژوند د محبت وي. د یو جلات و سرجلات ژوند باید نه وي. ښځه خو یو غلام نه دی، یو منځه نه ده، یو داسې حیوان نه دی چې تی په ډار باندې بیری. باید انسان بل انسان په فکر، هوش، نصیحت، ښه انسانیت، محبت، دا به څه ژوند وي د خاوند او د میرمنې ترمنځ چې محبت په منځ کې نه وي، د یو ډار ژوند کوي، د یو وهم ژوند کوي. دا زموږ په ټولنه کې دا خبره ډیره غلطه ده. بیا ورته وایي بس په د اوله شپه لمونځ په تېر که. نو زما تعجب داسې چې د هغه خپله بدبخته لمونځ نه یي، زده یې ورځي د میرمنې څه د لمانځه پوښتنه کوي. نه وارخطا کوه یې مه د لمانځه پوښتنه اول ځینې کوه، مه د نورو شیانو پوښتنه ځینې کوه، مه سختي ورسره کوه، په مینه، محبت، ارامۍ، هوسایي پر سر یې لاس ورتېر که. خو ستا تر لاس لاندې ده که لمونځ نه وزده ورزده به یې کې، که اخلاق نه وزده ورزده به یې کې. بیا وروسته په دې ښځه باندې خپل حقوق وپېژنه او همدا ډول د خاوند حقوق ورباندې وپېژنه. دا د تقوا لار ده، دا د تقوا لار نه ده چې زموږ په ټولنه کې دا خبره عامه ده چې بس ښځه ده
ویې بیروه، په ډار کې واچوه چې ټول عمر بیا د څخه وبېرېږي. ټول عمر باید ښځه د خپل خاوند سره د محبت ژوند وکړي، د هوسایي ژوند وکړي. او دا خبره هم ډیره ضرور ده چې هغسې خبرې چې هغه پر دې باندې فشار راوړي تر څو دا په دې کور کې بلدیږي، د دې څخه ځان ساتل پکار دي. دا هغه اداب او صحیح طریقه ده. وروسته نو بیا ستا مسؤلیت دی د اخلاقو د دې زده کول، د لمانځه زده کول، خپل حقوق چې شریعت ورکړي دي. ته وګوره یوه ښځه چې په کور کې اوسیږي که دا خپل حقوق وپېژني، د خاوند حقوق وپېژني. او زه ټول عمر دا خبره کوم چې بدبختي زموږ په ټولنه کې دا ده چې هېڅ پلار چې خپله لور ودوي پوښتنه نه کوي چې بچیه ته د بل کور ته ځې، تا ته د خاوند حقوق معلوم دي؟ بچیه تا ته خپل حقوق معلوم دي؟ او هیڅ پلار د خپل زوی څخه پوښتنه نه کوي چې بچیه تا ته زه د بل لور راودوم، راځي تا ته د خپلې ښځې حقوق معلوم دي؟ تا ته خپل حقوق د شریعت معلوم دي؟ نو که چیرې ښځه خپل حقوق وپېژني، په صحیح نیت دا د کور کارونه وکړي، الله یې پر عبادت ور حسابي. او که چیرې دا یو جبر وبولي، په صحیح نیت یې نه کوي، نو هم وخت ضایع، هم طبیعت خراب. نو ښه خبره په دین کې ده، ښه خبره په شریعت کې ده. شریعت خاوند ته هم حقوق ورکړي دي، ښځې ته هم حقوق ورکړي دي. ښځه که د خاوند حقوق وپېژني ټول عمر به خاوند ځینې ناراضه نه سي، او خاوند که د خپلې ښځې حقوق وپېژني ټول عمر به ښځه په کور کې ناارامه نه سي. خو مصیبت دا دی چې هغه حقوق نه پېژندل کېږي. نو ستا دپاره هم ښه خبره دا ده چې حقوق وپېژنه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.